دوه افغان لوبغاړي ولې امریکا ته ځي، افغان کرکټ بورډ ورسره څه کړي، دا ټول درسره په همدې ویډیو کې شریکوو. ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوه افغان لوبغاړي خیبر عمر او نواز خان د امریکا د متحده ایالات څخه د کډوالۍ غوښتنه کړې. د افغانستان دوه پیاوړي لوبغاړي چې لا یې د ملي ټیم څخه نه وه کړې او نه په نړیوال کرکټ کې لیدل شوي وو، دواړه د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې اوسېدل چې اوس یې تازه د امریکا متحده ایالات څخه د کډوالۍ غوښتنه کړې. نواز خان او خیبر عمر چې په کورني کرکټ کې یې ښه نتیجه ورکړې وه، د افغانستان کرکټ بورډ د نه پاملرنې له وجې دواړو څو میاشتو په وړاندې دغه هیواد ترک کړی او په امریکا کې میشت شوي دي. خیبر عمر او نواز خان د افغانستان د الف لوبډلې دوه پیاوړي لوبغاړي وو چې لا یې د ملي لوبډلې ته د راتګ وخت ته اړتیا وه، خو خیبر او نواز دا نه ده روښانه کړې چې آیا د افغانستان کرکټ بورډ سره ناسم سلوک کړی او که په خپله خوښه یې د افغانستان هیواد پریښی او په متحده امریکا کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی. یاد دې وي چې له هیواد څخه کډوال کیږي. په تیر کې د افغانستان څخه ډیر لوبغاړي بهر هیوادونو ته تللي ترڅو خپل کرکټ غني او ګټه ترې پورته کړي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.